د زړه وروستی زنګ لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د زړه وروستی زنګ لنډې کیسې لومړۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې دغه خوندوره له درد، مینې او تلوسې څخه ډکه کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. لیکوال سمیع الله ایوبي. د ماښام وخت و. د کلي په کوڅو کې چوپتیا خپره وه. اسمان د لمر له سور رنګه وړانګو ورو ورو تشېده او تیاره د ځمکې پر مخ خپل سیوری غوړاوه. فرید د خپل کور د بام پر سر ناست و او په لاس کې ټلیفون نیولی و. هغه ځوان، حساس او د مینې د کیسو شوقي هلک و، خو تر اوسه یې له چا سره رښتینې مینه نه وه کړې. ناڅاپه یې ټلیفون ته زنګ راغی. فرید د پردې خواته وکتل. نمبر ورته نااشنا و. څو شېبې یې فکر وکړ، بیا یې زنګ پورته کړ. هلو، څوک یې؟ له بلې خوا څو شېبې چوپتیا وه. بیا د یوې جینۍ نرمه او خوږه خندا واورېدل شوه. بخښنه غواړم، فکر کوم نمبر مې غلط کړی. فرید په مسکا وویل، که نمبر دې غلط کړی هم وي، خو غږ دې ډېر خوږ دی. جینۍ لږ وخندل. تاسو هرې جینۍ ته همداسې وایئ؟ فرید ورته وویل، نه، یوازې هغه چاته چې بې له لیدلو یې غږ زړه ته لاره پیدا کړي. جینۍ غلې شوه. فرید وپوښتل، ستا نوم څه دی؟ جینۍ وویل، مریم. فرید ورته وویل، زما نوم فرید دی. هماغه لومړنی زنګ ډېر لنډ و، خو له هغه وروسته دواړو په یو عجیبه احساس ټلیفون بند کړ. مریم نه پوهېده ولې زړه خوشحاله و. فرید هم نه پوهېده ولې د یوې نااشنا جینۍ د غږ په اورېدو یې زړه دومره آرام شوی و. خو له همغې شېبې وروسته د دوی د ژوند یوه نوې کیسه پیل شوه. سبا د ماښام په وخت فرید بیا همغه نمبر ته زنګ وکړ. مریم زنګ پورته کړ. هلو، فرید وخندل. سلام، د غلط نمبر جینۍ. مریم هم وخندل. بیا ته؟ له همغې ورځې وروسته د دوی خبرې زیاتې شوې. په لومړیو کې به یې د ژوند، کتابونو، کلي او د ماشومتوب د خاطرو په اړه خبرې کولې. بیا به یې ټوکې کولې، یو بل به یې خندول. ورو ورو د دوی خبرې د ورځې په عادت بدلې شوې. سهار به فرید د مریم د پیغام په انتظار و. ماښام به مریم د فرید د زنګ انتظار کاوه. کله چې به د مریم ټلیفون زنګ وواهه، فرید به په بیړه ټلیفون پورته کړ. کله چې به فرید څو ساعته زنګ نه وواهه، مریم به بېقراره وه. یوه شپه فرید وپوښتل، مریم، تا کله هم د چا سره مینه کړې؟ مریم غلې شوه. نه پوهېږم. فرید ورته وویل، دا څنګه ځواب شو؟ مریم ورته وویل، ځکه مینه مې نه ده تجربه کړې. فرید ورو وویل، که یو څوک درته هره شپه زنګ وهي، ستا په خندا خوشحاله کیږي، ستا په خفګان خفه کیږي او ستا له غږ پرته خوب نشي کولی، دا به څه وي؟ مریم غلې شوه. بیا یې په ورو غږ وویل، شاید مینه وي. فرید ورته وویل، نو شاید زه در سره مینه لرم. مریم د خبرو ځواب ور نه کړ، خو ټلیفون یې هم بند نه کړ. فرید پوه شو چې د هغې چوپتیا کې هم یو احساس پټ دی. ورځې او میاشتې تېرې دي. فرید او مریم یو بل سره ډېر نږدې شوي وو. که څه هم دوی لا یو بل نه ولیدلي، خو داسې احساس کوه لکه کلونه کلونه چې یو بل پیژني. فرید به مریم ته ویل، زه یوه ورځ غواړم ستا سترګو ته وګورم. مریم به وخندل، که زما سترګې درته خوښې نه شي بیا؟ فرید ورته وویل، ما ستا سترګې نه دي لیدلي، خو ستا د زړه ښکلا مې لیدلې ده. مریم به غلې شوه او زړه به په مینه ډک شو. یوه شپه مریم ناروغه وه. فرید چې د غږ بدلون احساس کړ، ډېر ورخطا شو. مریم ته ولې داسې غږېږې؟ هغې ورته وویل، لږ تبه مې ده. فرید ورته وویل، ډاکټر ته لاړه شه. مریم ورته وویل، نه ښه کېږم. فرید په غوسه وویل، که ته ناروغه یې، زه څنګه آرام پاتې شم؟ مریم په خندا وویل، ته ولې دومره فکر کوې؟ فرید ورته وویل، ځکه ته زما لپاره عادي انسان نه یې. د ټلیفون بلې غاړې ته چوپتیا شوه. مریم ورو وویل، فریده، زه هم در سره مینه لرم. فرید داسې احساس وکړ لکه ټوله نړۍ یې چې ګټلې وي. هغه شپه تر سهاره خوب ونه کړ. د مریم یوه جمله بیا بیا په زړه کې تکراروله، زه هم در سره مینه لرم. خو د مریم په زړه کې یو پټ درد و. د دوی مینه ورځ تر بلې زیاتېدله، خو مریم تل د یوې خبرې له ویلو بیرېده. کله به چې فرید د واده خبره کوله، مریم به غلې شوه. یو ورځ فرید وویل، مریم، زه نور ستا له لیدلو پرته ژوند نشم کولی.
غواړم کورنۍ مې درولېږم. مریم ناڅاپه غلې شوه. فرید ورته وویل مریم څه وشول؟ هغې په ژړغوني غږ وویل فریده مهرباني وکړه دا خبره مه کوه. فرید ورته وویل ولې؟ مریم ورته وویل ځکه زما ژوند دومره ساده نه دی. فرید ورته وویل هر مشکل چې وي زه یې منم. مریم ورته وویل نه ته نه پوهېږې. فرید په لوړ غږ وویل نو راته یې ووایه که نه. مریم اوږده ساه واخیسته. د هغې له سترګو اوښکې روانې شوې. فریده زه یې په ماشومتوب کې د خپل ماما زوی ته ورکړې یم. فرید غلی شو. هغه داسې احساس وکړ لکه چا چې ناڅاپه یې ټول خوبونه مات کړي وي. ورته ویې ویل څه؟ مریم ورته وویل زما پلار او ماما ډېر پخوا پرېکړه کړې وه چې ما به مې د ماما زوی ته ورکوي. فرید ورته وویل ستا خوښ دی؟ مریم په ژړا وویل نه. فرید ورته وویل نو واده ورسره مه کوه. مریم ورته وویل فریده زموږ په کور کې دا کار دومره اسانه نه دی. فرید وویل زه به ستا لپاره له هر چا سره ودرېږم. مریم په ژړا وویل خو زه نه غواړم ته زما له امله له ستونزو سره مخ شي. فرید په دردمن غږ وویل نو زه څه وکړم؟ له تا پرته څنګه ژوند وکړم؟ مریم غلې شوه. له هغې وروسته د دوی په مینه کې د خوښۍ پر ځای ویره پیدا شوه. څو ورځې وروسته مریم فرید ته په ژړا زنګ وواهه. فریده. فرید ورته وویل څه شوي مریم؟ هغې ورته وویل زما د ماما زوی له بهر څخه راغلی. فرید غلی شو. هغه پرون زموږ کور ته راغلی و. فرید بیا ورته وویل ښه. مریم ورته وویل مور مې راته وویل چې نور د ټلیفون له لارې له چا سره خبرې مه کوه. فرید د ویرې احساس وکړ. مریم ستا مور زموږ په اړه پوهیږي؟ مریم ورته وویل نه خو شک یې کړی دی. فرید ورته وویل اوس به څه کوو؟ مریم ورته وویل نه پوهیږم. فرید له درده ډک غږ باندې وویل که هغوی ستا واده ورسره وکړي بیا؟ مریم په ژړا وویل بیا به زه مړه شم خو له هغه سره به خوشحاله ژوند ونه کړم. فرید ورته وویل داسې خبرې مه کوه زه به یو څه لاره پیدا کړم. مریم په دردمن غږ وویل کله کله انسان مینه کوي خو خپله مینه نشي ساتلی. دا جمله د فرید په زړه کې د چړې په څیر ننوتله. د ورځې په تېرېدو د مریم ټلیفونونه کم شول. فرید به ساعتونه انتظار ورته کوه. کله به چې مریم زنګ ووهه غږ به یې د پخوا په څیر نه و. هغې به تل ژړل. یوه شپه یې وویل فریده که یوه ورځ زه درته زنګ ونه وهم ته به څه کوې؟ فرید وخندل. بیا به زه درته زنګ وهم. مریم ورته وویل که زما نمبر بند وي. فرید ورته وویل بیا به تر هغې پسې وګرځم چې پیدا دې کړم. مریم وژړل که زه هېڅ ځای پیدا نه شوم بیا؟ فرید په جدي غږ وویل مریم داسې خبرې مه کوه زه له تا پرته ژوند نشم کولی. مریم ورته وویل فریده زه له تا سره ډېره مینه لرم. فرید ورته وویل زه هم. مریم ورته وویل که قسمت مو یو نه کړو نو ته به ما هیره کړې. فرید ورته وویل زه به خپل ځان هیر کړم خو تا به هیره نه کړم. مریم په ژړا وویل واده ده؟ فرید ورته وویل هو. هغه شپه دواړو ډېرې اوښکې تویې کړې. دوی دواړه پوهېدل چې د دوی مینه له یوې لوی طوفان سره مخ ده. څو ورځې وروسته د فرید ټلیفون زنګ وواهه. هغه په بیړه ټلیفون ته ورغی. مریم وه خو غږ یې لړزېده. فریده زما وخت ډېر کم دی. فرید ورته وویل څه شوي؟ هغې ورته وویل دوی زما کوژده ټاکلې ده. فرید داسې شو لکه سایه چې بنده شوي وي. مریم نه ته به دا کار نه کوې. هغې ورته وویل زه څه وکړم؟ فرید ورته وویل زه ستا کور ته درځم. مریم ورته وویل نه فریده مه راځه زما لپاره مشکل مه جوړوه. فرید ورته وویل خو زه به تا له لاسه ور نه کړم. مریم په ژړا وویل فریده زما ټلیفون رانه اخلي. فرید ورته وویل مریم زه له تا سره مینه لرم. هغې ورته وویل زه هم در سره مینه لرم. مریم ورته وویل شاید بیا مې غږ وانورې. فرید په لوړ غږ وویل مریم خو ټلیفون بند شو. فرید بیا زنګ ور ووهه خو ټلیفون بند و. هغه شپه فرید تر سهاره د مریم نمبر ته زنګونه وهل خو ځواب نه و. سهار شو بیا هم ځواب نه و. یوه ورځ تېره شوه، دوه، یوه اونۍ. فرید لا هم د هغې په انتظار و. میاشتې تېرې شوې. فرید د مریم نمبر لا هم له خپل ټلیفون څخه نه و پاک کړی. هر ځل به چې یو ناشنا نمبر زنګ وواهه زړه به یې په درزېدا شو. شاید مریم وي، شاید یوه ورځ راته ووایي فریده زه بیرته راغلم، خو مریم نه راتله. یو ماښام لکه د دوی د لومړي زنګ په شپه فرید د خپل کور د بام پر سر ناست و. ټلیفون یې په لاس کې و.
هغه د مریم زاړه پیغامونه لوستل. د مریم غږیز پیغام یې بیا چالان کړ. هغې ویلي وو که یوه ورځ له ما جلا شوې نو زما غږ به هیر نه کړي. فرید ټلیفون خپلې سینې ته ونیوه. سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه په ورو غږ وویل نه مریم ستا غږ مې نه دی هیر کړی. په هماغه شیبه یې ټلیفون ته زنګ راغی. فرید په حیرانتیا سره پردې ته وکتل. یو ناشنا نمبر و. د هغه لاسونه ولړزېدل. زنګ یې پورته کړ. هلو. له بلې خوا چوپتیا وه. فرید په ژړغوني غږ وویل مریم ته یې؟ خو ځواب را نغی. یوازې د یوې جینۍ د ژړا غږ اورېدل کېده او بیا ټلیفون بند شو. فرید د ټلیفون سکرین ته وکتل. نه پوهېده هغه مریم وه او که یوازې د برخلیک یوه لوبه. خو هغه شپه بیا د ټلیفون تر څنګ سترګې پټې نه کړې. ځکه د مینې ځینې کیسې نه ختمیږي. ځینې مینې په انتظار بدلیږي او ځینې انتظارونه تر مرګه پورې دوام کوي. فرید د ټلیفون پردې ته حیران پاتې و. زړه یې په زوره زوره درزېده. له هغه ناشنا نمبر څخه د یوې جینۍ د ژړا غږ اورېدلی و خو د هغې له خولې هېڅ خبره نه وه اورېدلې. فرید بیا همغه نمبر ته زنګ وواهه. یو ځل، دوه ځله او درې ځله. خو ځواب یې ورنه کړ. هغه شپه فرید تر سهاره ویښ و. هر ځل به یې د ټلیفون پرده روښانه شوه. په بیړه به یې ګمان کوه چې شاید مریم وي خو هیڅ څوک نه و. سبا یې بیا زنګ ور وواهه. دا ځل ټلیفون بند و. فرید ته هغه درد بیرته راژوندی شو چې د مریم له ورکېدو وروسته یې هره ورځ احساساوه. هغه نه پوهېده چې مریم چیرته ده، څه پرې تېرېږي او اوس یې ژوند څنګه دی. هغه یوازې دومره پوهېده چې زړه یې لا هم د مریم په انتظار و. د ماښام په وخت فرید ته پیغام راغی. پیغام کې یوازې 3 خبرې لیکل شوې وې. زه ژوندی یم خو ستا نه یم. فرید چې دا پیغام ولوسته لاسونه یې ولړزېدل. هغه په بیړه ځواب ورکړ مریم ته یې؟ چیرته یې؟ ولې د دومره وخت زه په انتظار کې وساتلم؟ خو ځواب را نغی. 1 ساعت تیر شو، بیا 2 ساعته. فرید بیا پیغام ولیکه مهرباني وکړه یوازې یو ځل را سره خبرې وکړه. که ته خوشحاله یې زه به هېڅکله بیا تا ته مزاحمت ونه کړم خو یوازې غواړم پوه شم چې ته ښه یې. څو شېبې وروسته ټلیفون زنګ راغی. فرید بې له ځنډه زنګ پورته کړ. هلو. له بلې خوا چوپتیا وه. فرید په لړزېدلي غږ وویل مریم. ورو ورو د ژړا غږ واورېدل شو. فرید سترګې پټې کړې. هغه غږ یې پېژانده. هغه همغه غږ و چې یو وخت یې د ژوند تر ټولو ښکلی غږ بللی و. مریم. مریم په ژړا وویل فریده. یوازې د هغې د نوم اورېدل د فرید لپاره کافي و چې ټول دردونه یې راویښ شي. فرید په ژړغوني غږ وویل مریم چیرته وې؟ زه خو مړ وم. مریم ما هره ورځ ستا انتظار کوه. مریم ورته وویل زه پوهېږم فریده. فرید ورته وویل ولې د ټلیفون بند کړ؟ مریم ورته وویل ځکه زما نه یې واخیسته. فرید ورته وویل ولې دې بیا اړیکه ونه نیوله؟ مریم اوږده ساه واخیسته. ځکه نور ستا له غږ پرته ژوند نشم کولی. فرید چوپ شو. د هغه زړه یو ځل بیا د امید په رڼا روښانه شو. مریم ورو ورو د خپل ژوند کیسه پیل کړه. د هغې کوژده د ماما له زوی شاهد سره شوې وه. هغه ورځ چې د دوی کوژده شوې وه مریم ټوله شپه ژړلې وه. هغې ورته وویل زه دا واده نه غواړم خو د هغې خبرې چا نه اورېدې. مور یې ورته ویلې وو لورې دا د کورنۍ پرېکړه ده، ته زموږ د عزت لپاره باید دا ومنې. مریم په ژړا ورته وویل مورې ما مې زړه بل چاته ورکړی دی. خو مور یې حیرانه شوه. چاته؟ مریم غلې شوه. هغې د فرید نوم نه شو اخیستلی. هغه پوهېده که د فرید په اړه خبرې وکړي شاید د دواړو لپاره ستونزې پیدا شي. نو خپله مینه یې په زړه کې پټه کړه او د کورنۍ د پرېکړې په وړاندې یې چوپتیا غوره کړه. د زړه وروستی زنګ لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.